کله چې ورور یې سر پورته کړي په هماغه شیبه کې د اوبو لاندې څخه یوه ډېره لویه بله ناڅاپه راووځي او دا شارک په یو وار تېره کړي. ورته پوځ د انډومینس ریکس د نیولو هڅه کوي خو انډومینس ریکس خپل ټریکر چیپ ایستلی وي. دا کیسه د سمندر په منځ کې پر یو پټ او له راز څخه په ډک ټاپو پیل کیږي چیرته چې یو لوی سټیډیوم ښکاري چې له خلکو څخه ډک وي. هلته د ټولو خلکو نظرونه د مخامخ ولاړ سټاپ پر لور وي. هماغه وخت د سټاپ په اشاره یوه 3 متره اوږده لویه شارک ورو ورو د خوراک په توګه پورته راوستل کیږي. هلته ناست یو هلک سمدستي پوهېږي چې اوس به یوه لویه پیښه وشي. هغه خپل مشر ورور ته وایي چې پورته وګوري او کله چې ورور یې سر پورته کړي په هماغه شیبه کې د اوبو لاندې څخه یوه ډېره لویه بله ناڅاپه راووځي او دا شارک په یو وار تېره کړي. په همدې وخت کې هغه پلیټفارم چې خلک ورباندې ولاړ وي ورو ورو لاندې ځمکې ته ښکته کېږي. کله چې پلیټفارم ښکته ورسېږي نو هغه لویه بلا په بشپړه توګه ښکاره شي او د خلکو شوق نور هم زیات شي. د زورورو چکچکو ترمنځ هغه لوی مخلوق چې نوم یې مساسورس دی په یو وار سره ټوله شارک تېره کړي. دا په راتلونکې نړۍ کې د ټیک کمپنۍ د جین ټکنالوژۍ په مرسته ډایناسورونه بیرته ژوندي کړي وي او د پیسو ګټلو لپاره یو بشپړ ټاپو اخیستی وي. ټول ډایناسورونه په همدې ټاپو کې ساتل کیږي او دغه ځای جوراسیک ورلډ پارک ګرځولی وي. د ډایناسورونو له امله دا ټاپو ډېر ژر د نړۍ تر ټولو لوی سیاحتي ځای ګرځي او هر کال میلیونونه خلک دلته د رخصتي تېرولو لپاره راځي. خو شاوخوا 100 کاله وروسته خلک له ډایناسورونو سره عادي کېږي لکه د ژوبڼ د څارویو په شان. همدې امله د خلکو دلچسپي کمیږي. نو د عایدو د کمیدو او لګښتونو د زیاتېدو له امله د ساینسپوهانو ټیم د بېلابېلو ژوو جینونه سره ګډ کړي او یو نوی خطرناک ډایناسور جوړ کړي چې نوم یې انډومینس ریکس وي. دا ډایناسور د خلکو د دلچسپۍ د زیاتولو لپاره جوړ شوی وي خو هیچا فکر نه کوي چې همدا به د ټول پارک لپاره تر ټولو لوی خطر وګرځي. همدې وخت کې د پارک مالک د انډومینس ریکس لیدو ته راځي او پوه شي چې دا ډایناسور لکه چې موږ څه تمه کوله نو هغې ډېر لوی او هوښیار دی. د ده د خطرناکې هوښیارۍ له امله مالک وویرېږي او د امنیتي چیک لپاره یو پخوانی بحري ټرینر اون راوبلي. اون مخکې په پوځ کې و او اوس دلته ډایناسورونه ټرین کوي. هغه په همدې وخت کې د رپټرانو سره کار کوي او هغه هڅه کوي چې هغوی کنټرول کړي او په حیرانتیا سره هغه بریالی کېږي. خو ناڅاپه یوه حادثه پیښیږي. یو نوی کارکوونکی د یو وړوکي خوک د نیولو هڅه کوي خو یو رپټر پرې برید کوي او هغه ژوبڼ ته راکش کړي. نور رپټران هم ورته متوجه شي او حالات ډېر خطرناک شي. همدې خطرناک وخت کې اون سمدستي دروازه خلاصه کړي او دننه ورننوځي. د کارکوونکي مخې ته ودرېږي او رپټرانو ته امرونه ورکوي. په ډېر زحمت سره کارکوونکی وژغوري خو بیا رپټران د ښکار لپاره د اون په طرف را روان شي او اون پوه شي چې اون خپله هم په خطر کې دی. هغه ورو ورو شاته ځي او امرونه ورکوي او په وروستۍ شېبه کې ځان له دروازې څخه بهر وغورځوي او ژوندی پاتې شي. وروسته کلیره اون د انډومینس ریکس خواته بیایي او ورته وایي چې دا یو پټ هایبریډ دی چې د ټیریکس جن لري او د کوچنیوالي یوازې لوی شوی دی. اون خبرداری ورکړي چې وجهوالی دا نور هم خطرناکوي. کله چې دوی د هغه لیدلو ته ځي نو هغه نه ښکاري او هیڅ حرکت هم نه لیدل کېږي. داسې ښکاري لکه هغه چې ناڅاپه ورک شوی وي. اون د دیوال پر سر د لوی پنجو نښې وویني او فکر کوي چې ښایي دا تښتېدلی وي خو کنټرول روم وایي چې هغه لا هم دننه دی. همدا وخت ناڅاپه څرګنده شي چې انډومینس ریکس په همدې ځای کې پټ دی. دوی منډه کړي او انډومینس ریکس کارکوونکو برید کوي یا یې ووژني او وروسته په اون دوی پسې شي. اون او ملګری یې ځانونه د یو موټر لاندې کړي خو په بدمرغۍ سره هغه بل ملګری یې پیدا کړي او ویې خوري. اون د موټر تیل په ځان واچوي تر څو انډومینس ریکس غلط کړي. انډومینس ریکس هغه پیدا نه کړي او لاړ شي خو اوس دا خطرناک ډایناسور آزاد شوی وي. کنټرول روم پوه شي چې هغه د 100,000 خلکو پر لور روان دی. پارک مالک نه غواړي چې الارم فعال کړي ځکه چې پارک به وتړل شي خو وروسته کلیره اړه کېږي چې الارم فعال کړي. همدې وخت کې د کلیره 2 ورېرونه د ټور په موټر کې د پارک دننه ګرځي. د موټر د سیستم د خرابۍ له امله هغوی یوې خطرناکې سیمې ته ننوځي. هلته بېلابېل ډایناسورونه ویني خو ناڅاپه پوه شي چې انډومینس ریکس د هغوی تر شا دی. هغه په موټر برید کوي او موټر په ځمکه کلک کلک ووهي. موټر یې مات کړي
په همدې وخت کې یو بل ډایناسور راشي او د انډومینس سره جګړه کوي، خو انډومینس هغه هم ووژني. ورونه په سختۍ سره ځان ژغوري او اوبو ته ټوپ وهي. کله چې کلیرا او اون هغه ځای ته رسیږي، مات شوی موټر، وینه او یو مات شوی موبایل وویني. کلیرا فکر کوي چې د هغې ورېرونه وژل شوي دي او ژاړي، خو اون د ځمکې نښې ګوري او وایي نه، هغوی ژوندي دي. بل لور ته پوځ د انډومینس ریکس د نیولو هڅه کوي، خو انډومینس ریکس خپل ټریکر چیپ ایستلی وي او تر دې هم ډیر بد. هغه خپل ځان د چاپیریال سره سموي او ځان پټولی شي. ناڅاپه له ونو راښکاره شي او په عسکرو برید وکړي، یو عسکر وژني، په دې سره ټول ټیم ختم کړي. د دې حال لیدو سره د پارک مالک مجبور شي چې په خپله یو کار وکړي. په خپل هلیکوپټر کې له درنو وسلو سره د انډومینس ریکس په لور ځي او په هغه ډزې پیل کړي، خو انډومینس ریکس بلې سیمې ته ننوځي، د الوتونکو ډایناسورونو سیمې ته. کپاس مات شي او سلګونه الوتونکي ډایناسوران آزاد شي او پر خلکو برید وکړي. خلک چیغې وهي، هر څوک تښتي. په دې وخت کې الوتونکي ډایناسوران په هلیکوپټر برید وکړي، یو عسکر لاندې راواچوي او بل زخمی کړي. هلیکوپټر بې کنټروله شي، لاندې راولویږي او د پارک مالک پکې مړ شي. ټول خلک یو ځای راټول شوي وي او انډومینس ریکس هم د هغوی په خوا روان وي، خو له هغه مخکې الوتونکي ډایناسوران پر خلکو حمله وکړي، خلک نیسي او وژني. په دې وخت کې یو الوتونکی ډایناسور یوه ښځه ونیسي او په سمندر کې واچوي، خو له بده مرغه مسافر ښځه او الوتونکی ډایناسور په یو وار سره تیر کړي. بل خوا پوځ د ریپټیلانو په مرسته د انډومینس ریکس د ښکار پلان جوړوي. اون مجبوره کېږي چې مرسته وکړي. د پلان له مخې ریپټیلان به د هغوی بوی اخلي او د هغه د بوی په واسطه به انډومینس ریکس پیدا کوي او پوځ به ورباندې برید کوي. کله چې تیاري بشپړه شي، اون د انډومینس د غوښې یوه ټوټه راوباسي، ریپټیلانو ته یې وربوی کړي او کله چې هغوی تیار شي، نو په پای کې اون د هغوی قفسونه پرانیزي. له دې وروسته وسلوال سرتیري هم د ریپټیلانو پسې د ځنګل دننه په حرکت پیل وکړي. همدې وخت کې کلیرا هڅه کوي چې دواړه ورونه په خوندي توګه وساتي، نو هغوی د کنټرول ټرین دننه کېنوي او خپله د ټولو عملیاتو څارنه کوي. ټول ټیم په چټکۍ سره د ریپټیلانو په لار روان وي. بالاخره یو خاموش ځای ته رسیږي او ناڅاپه ریپټیلان ودرېږي. ټول سرتیري سمدستي محتاط شي او خپلې وسلې د مخې لور ته ونیسي، ځکه چې هره لحظه د خطر امکان وي. همدې وېرونکي فضا کې ناڅاپه یو لوی مخلوق ورو له ځنګله راووځي او د ټولو مخې ته انډومینس ریکس راښکاره شي. اون پلان کړی و چې روزل شوي ریپټیلان به پر دې ډایناسور برید وکړي، خو د تمې خلاف ریپټیلان یو څه ګډوډي ښیي، ځکه چې انډومینس خپل چلونه هم کاروي او هغوی ته مخشوش سیګنال ورکوي. په دې حساس حالات کې ریپټیلان د انډومینس ریکس پر خوا شي او د انسانانو او ډایناسورانو ترمنځ یوه سخته جګړه پیل شي. ریپټیلان په پوځ حمله وکړي او یو وژني. اون او کلیرا بیرته د کنټرول روم په طرف تېښته وکړي. هلته ریپټیلان ورپسې ورشي. 3 ریپټیلان له دوی څخه راتاو شي. اون هڅه کوي چې د ریپټیلانو سره په اړیکه کې پاتې شي او هغوی داسې رهبري کړي چې د انډومینس پر ضد جګړه وکړي. په دې حالات کې ریپټیلان پر انډومینس ریکس حمله وکړي، خو هغه ډیر قوي او ریپټیلان هغه نشي ماتولی. کلیرا ته یوازې یوه لاره پاتې وي چې د انډومینس ریکس مقابلې ته ټیرینګس راوباسي. هغه ټیرینګس راوباسي او د انډومینس ریکس او ټیرینګس ترمنځ سخته جګړه پیل شي. انډومینس ریکس ډیر قوي وي او ټیرینګس هم هغه په یوازې ځان نشي ماتولی. همدې حالات کې یو ریپټر هم راشي او په انډومینس ریکس باندې حمله وکړي. ټیرینګس هم په انډومینس ریکس باندې حمله وکړي، خو دواړو یې د سمندر خوا ته ټیل وهي. همدې وخت کې مسافر د سمندر څخه راووځي او په انډومینس ریکس باندې حمله وکړي او سمندر ته یې له ځان سره وغورځوي او له منځه یې یوسي. ګرانو دوستانو، که مو کیسه خوښه شوې وي نو چینل سبسکرایب او ویډیو لایک